د ذوالحجې میاشت شروع کېدونکې ده د هغې څه مسنون اعمال دي. یو خو د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې روجې ډېرې زیاتې ونیسئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د ذوالحجې د 10 ورځو د هرې ورځې روجه دومره زیات ثواب لري لکه انسان چې یو کال روجې ونیسي. یو کال روجې نو د ذوالحجې دا 9 ورځې چې دي په 10مه ورځ خو ته روجه نشي نوې اختري دا 9 ورځې دا روجې دومره زیات ثواب لري د هرې ورځې روجې لکه انسان چې یو کال روجې ونیسي. او دا روجه د انسان د تیر شوي یو کال او د راتلونکي یو کال د ګناهونو کفاره ګرځي. حدیث مبارک کې راځي. بل نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک کې راځي او فرمایل وی د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې نیک اعمال دومره ثواب لري چې بل یو عمل هم دوره ثواب نه لري. بل یو عمل هم دوره یو صحابي پکې تپوس وکړو وی د الله پاک پیغمبر ولې جهاد پکې هم دوره ثواب نه لري چې انسان جهاد کوي دا د جهاد نم زیات ثواب دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او د ذوالحجې په دې ورځو کې نیک عمل کول د جهاد نم زیات ثواب لري. ها یو صورت وی دی نبی علیه السلام فرمایل چې یو سړی جهاد له لاړ شي د خپل مال سره او واپس نه مال راوړي او نه جان راوړي. مالوم د الله په لاره کې ولګي او جانوم د الله په لاره کې ورکړي شهید شي بیا پکې د هغه ثواب د دې نه زیات دی. نور نفس جهاد وي د دې نه زیات ثواب نه لري. نو دې ورځو کې نیک اعمال ډېر زیات کوئ. د ورځې روجه نیسئ او د شپې الله تبارک وتعالی ته ودرېږئ د شپې عبادت کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د ذوالحجې د میاشتې دا اولنۍ 10 شپې چې دي دا هره شپه دومره زیات ثواب لري لکه څومره ثواب چې لیلة القدر لري. د لیلة القدر په شپه باندې چې د کم اعمال وکړل هغه څومره زیات ثواب لري د ذوالحجې دا 10 شپې دومره زیات ثواب لري. نو هسې د لیلة القدر شپې دپاره مونږ په رمضان المبارک کې شپې روڼو که نه روڼو چېرې مونږ باندې د لیلة القدر شپه پېښه شي ښه شپه راته میلاو شي او دا خو متعین دی. نبی علیه السلام فرمایي د لیلة القدر ذوالحجې دا 10 شپې د لیلة القدر هم ثواب لري هره شپه هره شپه. نو د ورځې پکې روجه نیول او د شپې د الله عبادت کول د ذوالحجې په دې ورځو کې دا ډېر زیات لوړ ثواب لري. او دارنګې په دې ورځو کې دا وظیفه ډېره زیاته کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د ذوالحجې په دې ورځو کې دا ورد ډېر زیات کوئ. لا اله الا الله الله اکبر الحمدلله. په دې 10 ورځو کې دا وظیفه ډېره زیاته کوئ. لا اله الا الله الله اکبر الحمدلله. دا په دې ورځو کې ډېره زیاته وایي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثواب ډېر زیات دی ډېر زیات. دغه رنګې د ذوالحجې دا 10 ورځې شروع کېږي نو د چا چې د قربانۍ اراده وي چې زه به قرباني کومه هغه د خپل نوکان نه کټ کوي او د بدن ویښته دې نه کټ کوي. خو دا مستحب طریقه ده فرض او واجب نه دي. کو چا وکړو ثواب یې میلاو شو کو چا ونه کړو ګناهګار نه دی. ښه زمونږ خلکو ګورې دا پاک پرزو ته رسولي دي پاکې پرزو ته رسولي دي. هلکه ګورې چرته ویښته کټ نه کړي نوکان ښه خبره ده کټ یې نه کړي ثواب پکې زیات دی. خو کو کټ یې کړه نو څه ګناهګارېږي پې نه او نه دې په قربانۍ باندې څه اثر پرېوځي. زمونږ په خلکو په ذهن کې دا دي هغه ګیره پرېښودل واجب دي نو هغه هېڅوک نه پرېږدي. ټیک ده که نه. او په دې ورځو کې به جامد غټ غټ کې مستحب طریقه ده مستحب طریقه ده چې کټ یې نه کړي. خو دا ګیره خریل خو ګناه دی دا خو ګناه دی. نو هغه به خرئ چې د قربانۍ اراده وي دا جامد په سپین سپین راوخېږي چې بیا دغه شي ځان به د وکاله هلک جوړ کړي د اختر په ورځ چاړه به پرې راوکاږي د قربانۍ نه وروستو. پوهېږئ که نه پوهېږئ دا هسې ځان له خلکو یو کار رخ کړی دی. ها مستحب طریقه ده چې ونه شي خو که چا وکړو نو ګورې په قربانۍ باندې څه اثر نه پرېوځي. ها نوکونه دومره غټ شوي دي یا د بدن ویښته دومره غټ شوي دي چې حد د حرامو ته رسېدلي دي. 40 ورځې وشوې چې د صفایي نه ده کړې بیا پکار دا ده چې صفایي وکړي. پکار دا ده اگر چې دا 10 ورځې شروع شوي دي بیا پکار دا ده چې څه وکړي صفایي وکړي. بهرحال دا یو څو مسلې وي. بیا هغه خبرې چې قرباني په کومو څاروو کېږي په کومو نه کېږي په کومو غوره ده په کومو ناغوره ده انشاءالله په راروان جواب د الله جل جلاله په موږ باندې بې شمېره نعمتونه دي.
او د ټولو نعمتونو کې لوی نعمت د الله جل جلاله په مونږ باندې چې دی هغه دین اسلام دی چې الله تبارک وتعالی دا نعمت مونږ ته را نصیب کړی دی. دین اسلام کې د الله تبارک وتعالی ښکلي صفتونه بیان شوي دي. یو صفت د باری تعالی چې دی هغه خالق دی. زمونږ رب خالق دی او مونږ یې مخلوق یو. په دې مخلوق کې بیا ښکته بره شته، څوک لږ غوره او څوک ډیر غوره. د الله په مخلوقاتو کې یو ځمکه هم ده او یو اسمان هم دی. نو بعضې علما وایي چې اسمان غوره دی او بعضې علما وایي چې ځمکه غوره ده. کوم علما چې وایي اسمان غوره دی نو دلیل دا دی چې په اسمان کې تر ننه پورې ګناه نه دی شوی او نه به پکې وشي. اسمان کې ګناه نه کیږي او په ځمکه څه کیږي؟ ګناهونه کیږي. نو بعضې علما وایي چې اسمان غوره دی د الله په مخلوق کې، او بعضې علما وایي نه ځمکه غوره ده او دلیل پیدا پیش کوي. وایي په ځمکه کې الله تبارک وتعالی په مخلوق کې چې غوره مخلوق ته پیغمبران دی هغه یې پکې پیدا کړي دي. نو ځمکه ځکه غوره ده چې په دې کې پیغمبران پیدا شوي دي. الله بیا د ځمکې مختلفې حصې دي، نو بعضې حصې غوره دي او بعضې حصې غوره نه دي. نو په ځمکه کې د ټولو نه بهترین او غوره حصه چې ده نه هغه د مکې مکرمې ځمکه ده، ځکه چې خانه کعبه پکې موجود ده، د الله کور پکې موجود دی. نو بعضې علما وایي چې نه د مکې مکرمې نه د مدینې منورې ځمکه غوره ده. نو دلیل دا پیش کړي وایي د مدینې ځمکه ځکه غوره ده چې هلته د دواړو جهانو سردار مبارک تشریف فرما دی. الله خو یوه خبره دا ده چې د مکې ځمکه غوره ده ځکه چې د الله کور پکې دی، او مدینه منوره کې چې د کومې ځمکې سره زمونږ د جانان جسم لګېدلی دی هغه ځای د مکې مکرمې نه خو پرېږدوه، د خانه کعبې نه پرېږدوه، د عرش معلی نه هم بهتر دی. د کومې ځمکې سره چې زمونږ د جانان ډډه لګېدلې ده هغه د عرش معلی نه هم سره غوره ده هغه ځمکه. دارنګې بیا بعضې نور ځایونه په ځمکه کې بهتر او غوره چې دي نو هغه جوماتونه دي. کوم ځای کې چې جومات او مدرسه جوړه ده دا په مخ د ځمکه غوره ځای دی، ځکه دلته د الله ذکر کېږي. د الله څه کېږي؟ په ځای د بازار باندې، ځکه هلته د الله ذکر نه کېږي. نو بیا په جوماتونو کې او مدرسو کې دا په مخ د ځمکه غوره ځایونه دي په نسبت د بازار باندې. دارنګې په زمانه کې هم الله تبارک وتعالی بعضې زمانه غوره پیدا کړي د نور په نسبت باندې. لکه د رمضان المبارک میاشت چې ده دا په ټولو میاشتو کې غوره میاشت ده. ولې غوره ده؟ ځکه په هغې کې لیلة القدر شپه موجود ده. هغه شپه پکې موجود ده چې په هغې کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی. لیلة القدر شپه پکې موجود ده که نه؟ د دغې وجې نه رمضان المبارک میاشت څه ده؟ غوره ده. الله نو د رمضان المبارک میاشت غوره ده. په شپو کې بیا په ورځو کې بیا د جمعې شپه او د جمعې ورځ غوره ده. الله علماء لیکلي دي وایي د جمعې مبارک شپه چې ده که نه دا د لیلة القدر د شپې نه غوره ده. د جمعې شپه د اخترونو د شپې نه غوره ده. او ولې غوره ده د جمعې شپه؟ ځکه د دې شپې نه د نبي علیه الصلاة وسلام د پیدایش هغه ټایم شروع شوی و. نو کومې شپې نه چې د دواړو د جهانو د سردار د پیدایش د راتلو هغه ټایم شروع کېږي نو هغه شپه هم په ټولو شپو کې څه ده؟ بهتره شپه ده، غوره شپه ده. دارنګې په شپو کې یوه بهترینه شپه چې ده نه هغه لیلة البرات ده چې هغې ته شب قدر ویلی شي. 15 شعبان کومه؟ 15 شعبان شپه. دا کومه میاشت چې شروع ده اوس شروع ده، د شعبان میاشت شروع ده که نه؟ نن غالبا 8 شعبان دی که نه؟ غالبا نن 8 شعبان دی. نخم لسم دی.
دا کم د شعبان میاشت شروع ده په دې کې د 15 شعبان شپه دا ډیره زیاته او غوره شپه ده بهتره شپه ده په دې شپه کې الله تبارک وتعالی ټول ګناهګاران بخي الله دې پکې زموږ مغفرت نصیب کړي څومره ګناهګاران چې دی الله په دې شپه کې څه کوي بخي خو یو څو تنه دي چې هغه پکې نه بخلی کېږي یو پکې کم حدیث مبارک کې راځي وعاق لوالدی د مور او پلار نافرمان په دې شپه باندې نه بخلی کېږي په کم بچی نه چې مور خفه ده د کم بچی نه چې پلار خفه دی د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي خو دغه بچی نه معاف کوي د کم بچی نه چې مور خفه وي د کم بچی نه چې پلار خفه وي دې پکې نه معاف کېږي الله تبارک وتعالی فرمایي دې د براعت په شپې باندې ولاړ دی الله ته جاړي فریاد کوي الله په دې شپه ته تمام انسانان معاف کوي الله پکې ما پکې معاف کا د تهجد په ټیم کې ولاړ دی جاړي الله ما معاف کا الله فرمایي نه دې معاف کوم تا بوډا پلار په کور کې خپه پرېښی دی نه دې معاف کوم تا بوډۍ مور په کور کې خپه پرېښې ده ځکه حدیث مبارک کې راځي رضا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام د رب رضا د پلار په رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې پلار رضا رب رضا پلار خفا رب خفه لنډه خبره ده یو سړی دا ګوري چې یاره زما رب رضا دی کو خفه دی په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري خپل کور کې د خپل کو پلار ته رضا وای دي چې زما رب څه دی رضا دی کو په کور کې د پلار خپه نه ودی و چې زما رب څه دی خپه دی زنه هم د دواړو جهان سردار فرمایي د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې یو صحابي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي دا د جنت په دروازو کې منځلۍ دروازه ستا ده د جنت په دروازو کې دا ستا منځلۍ دروازه ده اوس ستا خوښه ده کو په ځان بندۍ او کو په ځان کوله وساتي صحابي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جهاد ته روان دی جهاد ته نبی رسول الله ته چاوي د الله پاک پیغمبر دا کم صحابي چې تاسو سره روان دي کنه د پکور کې بډای مور دا اوسو کې د خدمت نشته نبی رسول الله د صحابي ته وي اے صحابي ته ما سره رواني jihad لذي او د الله پاک پیغمبر تاسو سره jihad لازم ستا پکور کې مور نشته د الله پاک پیغمبر مور مشته خو ته jihad رواني نبی رسول الله صحابه کرام راغون او صحابه واوري الجنت تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې دی ما سره jihad لمزه کور ته لاړ شه د مور خدمت وکړه مطلب دا دی کو جنت ګټل غواړي ځان به د مور د خپو خوري حساب کې الګ به جنت تسي دی وې زه مولوی صاحب غټ مولای مو وسنو ما خو ځان سپین پټ کې والے دی زه بس مور ته کېنم پاسم نو زه خو ځان له 16 ګریډ افسر یم نو زه به مور ته اوس کېنم پاسم زه خو ځان له ایم پی ایم ای ما پسې خو ځان له شاته ټوپک مار ګرځي زه متکو هر څه خو په کور کې د دې مور د خپو خوري به ځان حسابه لګنه به جنت ته سي یقین په الله وکا قسم په الله کو زمون مولان مونږ دا تور پټکی او دا سپین پټکی خلاص کې د الله د عذاب نه کو چرته مور را نه خپای زمون د الله د عذاب نه نشي خلاصولې د شپې جلاګان دي نشي خلاصولې د شپې تهجد دي نشي خلاصولې تبلیغ دي نشي خلاصولې چيلي سلور میاشتې دي نشي خلاصولې کو پکور کې دي مور خپه پریخي او پلار دي خپه پریخي دا هیڅ حالت نه دي قبول الله نو یو نبی رسول الله فرمای په دغه شپه باندې هر چاته مغفرت نصیب کیږي خو چاته نه نصیب کیږي د مور او پلار نه فرمان ته وعاق لوالديه دا راته کوم چې د مبارک شپه را روانه ده دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قاطع رحم خپل ولی کټ کون کې څوک چې د خپل خپلوانو سره خپل ولی نه پالي ضرور سره مینه لګي د پلار سره مینه لګي تر ته خو به تربور وامه د تر زوی ته به د تربور زوی وامه او دشمن به ورته ویمه
دا زموږ د پښتنو حالت دی که نه قاطع الرحم بل چا سره چې بار میلاویږم په سینه ورته لاس ږدم ځان غټ اخلاقي ثابتومه خو زه یې تپوس وکړم یاره دا پلانکی سړی خو ډېر اخلاقي دی ډېر ښه سړی دی دا څوک دی یاره مولي صاحب کور کې د رور سره خبرې نه کوي بار اخلاقي او په کور کې رور سره دشمن قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي اے فرشتو تمام انسانان معاف کوي خو دې ځکه مه معاف کوئ چې د خپلولي کټ کړې ده صبر ورته وکئ که دوی د خپلولي جوړه کړه بیا به یې معاف کړو که جوړه یې نه کړه نو نه یې معاف کړو ما په دې خبرو جو نه پوهېږئ قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی خپلولي کټ کوونکی په دغې مبارک شپه باندې الله دته بخښنه نه نصیب کوي الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی حسدګر انسان ته بخښنه نه نصیب کوي چاته حسدګر انسان ته الله غله گاډي ورکړي الله غله کور ورکړي الله غله جیداد ورکړي دي ځان دی ولولي ورکړي دي زه د الله په تقدیر نعوذ بالله اعتراض کوم حدیث مبارک کې راځي وای دا حسد د انسان نیکی داسې ختموي کنه لکه وچو لرګو ته چې تیلې ووایي داسې د انسان نیکی ختموي د حسدګر بل ګناه ته ضرورت نشته چې په ده کې حسد موجود دی دله دا ګناه کافي ده دا ګناه به یې اور د جهنم ته ولي الله دې زموږ په حال رحم وکړي زموږ پښتانه څه وایي چا سره گاډی دی چا سره کور دی که نه یاره وایي الله دې د نه والي نو کوماله یې راکوي کو نه راکوي خو چې د نه نو دا حالت زموږ دی که نه دی رور ته په لار کې کوې کنو که نه کنو نو حسدګر انسان ته په دې شپه کې الله مغفرت او بل یو ګناه بېلعزت څه شی بعضې ګناهونه یې څه خوند خوی مي که نه بعضې ګناه داسې چې د هغې خوند هم دی ګناه بېلعزت د کم انسان چې په پینسو کې غوټې پټې پینسې ښکته راکاږي الله پکې ده ته مغفرت نه نصیب کوي په دې شپه باندې الله دغه انسان ته مغفرت د چا چې د پیسو کې غوټې پټې پیسې ښکته ځان پسې راکاږي دا ګناه بېلعزت دی که نه څه خوند پکې شته دا پرتوک په ځان پسې راکاږي څه خوند پکې شته الله فرمایي ټول معاف کوم ټول معاف کوم خو دې نه معاف کومه الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ سیسټم الټه کړی دی سیسټم خو څه کړی دی نارینه ته حکم دا دی پینسه اوچته کا نو نارینه پینسه ښکته کړه زنانه ته دا حکم و چې پینسې ښکته کا نو هغې پینسې بره زنګونانو ته راورسولې زنانه ونه تبلیغیانې جوړې شوي بړې به یې والي هسې ده که نه ده نیمو پنډو ته یې پینسې راورسولې هغې پینسې روچتې کړې خپې ښکاره کړې سړو پینسې ښکته کړې مونږ دا قص کړی دی چې شریعت څه وایي مونږ به د هغې خلاف چلیږو سبا به زه خپل جانان ته څنګه مخامخ کېږم چې زه ستا امتي یم تا خو چې سوي ما دا قص کړو چې زه به د هغې خلاف چلیږم نن حوض کوثر له راغلی ما له جامونه راکړه د اوبو نو دا ګناه بېلعزت د کوم انسان چې پینسې ښکته یي الله تبارک وتعالی ده ته په لیلة البراءت کې مغفرت نه نصیب کړي کله چې د شعبان میاشت په شروع شوه نبی علیه الصلاة والسلام به روجې نیول ډېر زیات شروع کړو دا ولې ځکه په دې میاشت کې د ټول کال د انسان د ریکارډ بره اسمانونو ته خیجي نو نبی علیه السلام به روجې زیاتې کړې چې زما عملنامه بره الله ته پیش کولی شي چې زما پکې نیکۍ زیاتې وي چې زه روجه پخولی ما بعضې علماو چې نه منه راغلي ده نو تطبیق داسې دی چې بعضې علماو چې د 15 شعبان نه بیا اخوا روجې مه نیسه 15 شعبان نه اخوا روجې مه نیسه بدن دې لږ تکړه چې رمضان المبارک ته برابر شي هغې ته بیا ځان لږ جوړ کړه خو دا مبارک شپې دي په دې کې د الله عبادت ډېر زیات وکړئ دا کوم ګناهونه چې درته ما یاد کړو ځوانانو تاسو ته وایم د مور او پلار خدمت کوئ د مور او پلار څه کوئ د مور او پلار خدمت کوئ مور او پلار مه خفه کوئ لږې ورځې دي سبا درنه روان دي تورو خاورو ته بیا به پسې لاس مروړي خو بیا هغه موکه په لاس باندې نه راځي بیا به ډېر افسوس کوي دا ستا سره د لږو ورځو مهلمانه دي دا مور دې رضا کا دا پلار دې رضا کا د مور او پلار خدمت کوئ دویم خپلو خپلوانو کې کو د چا نالګۍ وي هغه ختمې کوي د دې خبرې انتظار مه کوئ چې موږ له به څوک روغه وکړي موږ له به څوک څه وکړي
دنیا کې داسې خلک ډېر کم پاتې شوي دي چې د 2 تنو روغ غواړي. داسې خلک ډېر کم پاتې شوي دي. ډېر خلک داسې دي چې دا کوشش کوي چې زه به 2 تنه څنګه جنګوم. د چا انتظار مه کوه چې درېمګړی به راځي ماله به روغه کوي. لاړ شه معافي دې وغواړه، وایه په تا مې پروا نه وه، خو چې ستا سره خبرې نه کوم زما نه د شنې روزې جانان خفه دی، ځکه تاله رالم. الله مې په هغې مبارکو شپو کې مغفرت نه کوي، الله مې په لیلة القدر کې مغفرت نه کوي، په لیلة البراءت کې مې مغفرت نه کوي، د اختر په شپه مې مغفرت نه کوي. نو خپل خپلوانو سره کو د چا نالګۍ وي انشاءالله ختمو به یې که نه به یې ختمو به یې که نه. او حسد پرېږدوئ. څه پرېږدوئ؟ حسد. او دا پینسي اوچتول ګران کار دی کو آسان کار دی؟ آسان کار دی. نو پینسي اوچتې ساتئ. دی وایي مولوي صاحب ما خو به تکبر نه دي ښکته کړي. نو چې نه دي ښکته کړي نو اوچتې کړه که نه چې نبي علیه السلام فرمایي اوچتې کړه. ولې دې ښکته کړي دي؟ الله. نو ما مختصر خبرې کولې ځکه ټایم مې ډېر زیات مختصر دی. الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.